چمتو نوم چې له پاکستان سره په خبرو کې د افغانستان بې عزتي وشي. د ولسمشر محمد اشرف غني د پودکاسټ مهم ټکي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ولسمشر محمد اشرف غني وایي له پاکستان سره اورګاډي د پټلۍ او ترانزیت په برخو کې د خبرو اترو پر مهال یې دا نشول زغملی چې د افغانستان بې عزتي وشي. ښاغلی غني وایي له پاکستان سره د ترانزیت او پټلۍ د خبرو اترو په لړ کې دا ممکنه نه ده چې هغه هیواد یو اړخیز امتیازات ولري. ولسمشر غني ډیروي دا نشي کېدای چې یو اړخیز امتیازات ولري. تر مزار شریف پورې یا هر بل ځای کې هرات او دې ته د دوی لارې لاړې شي او زموږ لارې اجازه ونه لري. د دوی لارې د دواړو خواو نه وزن ولري او زموږ لارې یې ونه لري. دې باندې د مساوات خبره وه او په هغه کې دې ته تیار نه وم چې د افغانستان بې عزتي وشي. نو پر دې باندې زموږ خبرې جدي روانې وې. د 2018 زیږدیز کال په اپریل کې د پاکستان لومړی وزیر شاهد خاقان عباسي کابل ته یون کړی و چې له ولسمشر غني سره یې د نورو مسلو ترڅنګ له منځنۍ اسیا سره د پاکستان د نښلولو د کندهار، کوټې او هرات پټلۍ او همدارنګه د پېښور او جلال آباد ترمنځ د اوسپنې پټلۍ او لار رغونې ترمنځ خبرې کړې وې. ولسمشر غني وایي له پاکستان سره یې په خبرو کې دا شرط ایښی و چې افغانستان به پاکستان ته منځنۍ اسیا ته د رسیدو لار ورکړي، خو په بدل کې یې باید د افغانستان مالونه هم په نیغ ډول د هند بازارونو ته ورسیږي. ښاغلی غني وایي زموږ جنجال له پاکستان سره په دې کې و چې تر خپلې کرښې پورې له هندوستان سره زموږ لاریو ته یې اجازه ورکوله، خو 8 کیلومتره پس له هغه څخه چې اصلي د هندوستان ګمرکونه دي دا به یې اړې کړي چې بیرته ټول مال ښکته او بیا بار کړي او دا د منلو وړ نه وه. د پاکستان په اړه له پخوا راهیسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان د میوو او نورو کرنیزو محصولاتو د رسیدو په موسم کې په لاسي ډول لارې بندوي چې له امله یې افغان بزګرو او سوداګرو ته لوی زیانونه اوړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.